د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ښه یا ښې. ښه یا ښې د پښتو په تورو کې 12 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 12 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غار د ښې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشي چې له کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته ځي او بیا بیرته کیڼې خوا ته تاویږي. دا راښیي چې ښې داسې لیکل کیږي د ښې توري شکل او نوم مو وپېژانده. اوس د ښې توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ښې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، خولۍ او ترې لاندې خیمه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د خولۍ په نوم کې یو ځل او د خیمې په کلمه کې هم یو ځل د ښې توری راغلی چې هر د ښه توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. ښې د خولۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي ښې توري غږ دی لکه خولۍ. تاسې ووایئ خولۍ. د خیمه په کلمه کې د ښې د غږ شکل په سر کې راغلی دی لکه خیمه، لکه څرخ، لکه ختیځ، لکه بخارۍ، لکه مخ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه خولۍ. شاباس. اوس مو چې د ښې غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ښې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ښې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. یوازې په خپله، دویمه ښې له بل توري سره په سر کې تړلې لکه د ختیځ په کلمه کې د ښې توری راغلی. دریمه ښې له بل توري سره په منځ کې تړلې لکه د بخارۍ په کلمه کې. څلورمه ښې له بل توري سره په پای کې تړلې لکه د مخ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ښې په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، د خولۍ او ترې لاندې خیمه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د خولۍ په کلمه کې یو ځل او د خیمه په کلمه کې هم یو ځل د ښې توری په سر کې راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې خولۍ رسمه شوې ده. پوهیږئ چې خولۍ یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. د دې لپاره چې د خولۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د خولۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د خولۍ کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. ښې، واو، لام، یې. توری چې سره یو ځای شي نو خولۍ لوستل کیږي. دا ګورئ، د خیمه کلمه هم له 4 تورو نه جوړه شوې ده. ښې، یې، میم، هې. خیمه. د خولۍ او خیمې په کلمو کې مو ښې لیکل ولیدل. اوس به د ښې توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ښې کارونه په جملو کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه خالد خولۍ لري.
اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ښې توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. خالد خولۍ لري. خان نوې خولۍ واخیسته. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس، تا په هره هغه ښې ګوته کېښوده چې زیړه ده. ګوره دلته 5 ځله د ښ تورې د کلمې په سر لیکل شوی چې د نورو تورو سره یو ځای راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هرې زیړې ښې پر سر ښې ولیکئ چې د ښې لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ښې د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ښ توري په سر کې شکل لیکو. د ښ توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. کوچیان خیمې هم لري. په خیمو کې ژوند کوي. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هره ښې په سره رنګ راغلې ده. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هره هغه ښې مو قلم کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هره ښې په زیړ رنګ لیکل شوې ده. یوه ښې د خیمې د کلمې په سر کې د یې د توري سره یو ځای راغلی ده او دویمه ښې د خیمو د کلمې په سر کې راغلی ده. کوچیان خیمې هم لري او دویمه جمله داسې ویل کیږي په خیمو کې ژوند کوي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې کوچیان خیمې هم لري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه په خیمو کې ژوند کوي د جملې په سر ولیکئ. کوچیان خیمې هم لري. په خیمو ژوند کوي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. خالد خولۍ لري. خان نوې خولۍ واخیسته. کوچیان خیمې هم لري. په خیمو کې ژوند کوي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هره یوه ښې په مختلفو رنګونو راغلې ده، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي.
که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. خالد، خوالی، لاری، خان، نوی، خوالی، واخسته. کوچیان، خیمه، هم، لاری، په، خیمو کې، ژوند کوي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کېږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ښې توری لیکل شوی دی. د دې هرې یوې ښې د پاسه ښې ولیکئ. کله مو چې هره ښې ولیکله کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. خالد خولۍ لري. خان نوې خولۍ واخیسته. کوچیان خیمې هم لري. په خیمو کې ژوند کوي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ښې توري تمرین وکړئ. د ښې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې ښې تمرین وکړئ. د ښې په سر کې شکل لیکو. په زیړه کرښه خالد خولۍ لري ولیکئ او په توره کرښه خان نوې خولۍ واخیسته ولیکئ. د ښې توري یوازې شکل لیکو. د ښې توري یوازې شکل لیکو. د ښې په سر کې شکل لیکو. د ښې په سر کې شکل لیکو. د ښې توري په منځ کې شکل لیکو. د ښې توري په منځ کې شکل لیکو. د ښې توري په پای کې شکل لیکو. د ښې توري په پای کې شکل لیکو. د ښې توري په پای کې شکل لیکو. د ښې توري یوازې شکل لیکو.
د خې توري یوازې شکل لیکو. د خې په سر کې شکل لیکو. د خې په سر کې شکل لیکو. خالد، خوالی، لاری، خان، نوی، خوالی، واخسته، کوچیان، خیمه، هم لاری، په خیمو ژوند کوي. خالد، خوالی، لاری، خان، نوی، خوالی، واخسته. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ښې شکلونه لکه څرخ، ختیځ، بخارۍ، مخ، یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: خولۍ، خیمه، څرخ، ختیځ، بخارۍ، مخ، کوچیان، ژوند، تمرین، جمله، روښانه، ځایونه، نوې او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.